په کورونو چې کوم اختلافات دي د اختلافات ختمول لپاره یو داسې طاقتوره وظیفه چې هغه د قرآن مجید یو آیات مبارک دی. ما څه ډېرو خلکو دا پوښتنې کړې دي چې مولوي صاحب زما او د ښځې په مابینځ کې زما د زنانې په مابینځ کې اختلافات دي، د بچیانو په مابینځ کې د اختلافات دي، په کور کې اختلافات دي، جنګي جګړې وي، هر وخت د نفرت خبرې کېږي، د محبت خبرې نه کېږي. د دې دپاره یو وظیفه ګورې محترمو، اول خو په کور کې د شریعت مطابق ژوند کول پکار دي، یو بل ته عزت ورکول پکار دي. هغه وخت په کور کې اختلافات نه راځي. بیا هم که چیرې اختلافات راسي بعض وخت نظر سي انسان، نو یو داسې وظیفه ده تاسو دغه وکړئ چې تر څو پورې د اختلافات ختم سوي نه وي هغه پورې دا وظیفه دا جاري وساتئ. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخ ته د سره شیر هم کوي. هغه وظیفه به تاسو ته پر سکرین باندې هم ولیکم او په خوله باندې هم درته ووایم. هغه وظیفه داسې ده چې ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. نو دا به د هر لمانځه بعد یولس ځلې وایه، یولس واره به د هر لمانځه بعد به د آیات مبارک وایه او د اسمان طرف ته به داسې چوکې او تصور کې به د خپل کور، د خپل خاندان، د خپل فامیل به راولې او په تصور کې به د آیات پر هغو باندې هم چوکې او دا دعا به وکړي چې الله د دې آیات په برکت سره د اختلافات مکمله ختم کا. ان شاء الله العزیز د دې آیات په برکت سره به الله رب العزت به ستاسو په کورو کې چې کوم اختلافات دا به بالکل ختم کړي.